افغانستان الف لوبډلې بنگلاديش ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. سلام امینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر. طارق زیان صدیقي یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن جمعه په خپله لومړۍ 15 اوریزه لوبه کې د کوربه هیواد بنگلاديش الف لوبډلې ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. رحمان الله ګربز نن لوبه کې د افغانستان لپاره 115 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 یو ورځنۍ لوبې کوي. دویمه لوبه یکشنبه د جولای پر 21 نیټه ترسره کیږي. نننۍ لوبه په چټوګرام ښار کې وشوه او په چا یې بنگلاديش وګټله. کوربه هیواد د توپخنې پریکړه وکړه او په خپلو 50 سرونو کې په 8 وکټو 201 منډې وکړې. د بنگلاديش لپاره عفیف حسین تر ټولو ډېرې 950 او فرهاد رضا 13 منډې جوړ کړې. د افغانستان لپاره نوین الحق او کریم جنت 2 وکټې واخیستې. په ځواب کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران لوبه پیل کړه. دواړه اوپنران ښه وځلېدل او تر پایه پر وکټه پاتې شول. رحمان الله ګربز 115 او ابراهیم زدران 86 منډې وکړې. په پاکي افغانستان د 202 منډو هدف په 460 ماور کې په داسې حال کې پوره کړ چې هیڅ کوم لوبغاړی یې نه و سوځېدلی. د نننۍ لوبې لپاره په دواړه لوبډلو کې یو شمېر هغه لوبغاړي هم اخیستل شوي وو چې په خپلو ملي لوبډله کې هم لوبېدلي دي. په افغان لوبډله کې تیز بالر سید شیرزاد هم نن لوبه وکړه چې په نړیوال جام کې هم د افغانستان لپاره ولوبېد. همداراز د بنگلاديش الف لوبډله کې امرول قیس او مهدي حسن دواړه په نړیوال جام سیالیو کې د خپل هیواد لپاره ولوبېدل. افغانستان الف لوبډلې تر دې وړاندې د 2 ورځنیو لوبو لړۍ هم له بنگلاديش ګټلې وه. لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه او دویمه هغه د باران له کبله مساوي ختمه شه. نو مینو مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.